ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل لارګه کوو. ولسمشر محمد اشرف غني له عبدالله سره کتلي. ارګ وایي دغه لیدنه کې عبدالله د مصالحې شورا د دویمې ناستې په اړه راپور وړاندې کړ. دغه راز پرېکړه وشوه چې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو به هم په قطر کې ترسره کیږي. کابل کې 15 موډل نجونو هلکانو د 2020 کال د ښایسته ښاغلې او اغلې تر نامه لاندې د ماډلینګ یو پروګرام جوړ کړی و چې اوس یې ګڼ غبرګونونه راپارولي. سناتوران سرچینې وایي چې 3 سناتوران د بډې اخیستو پر مهال د بلخ ولایت په حیراتانو بندر کې لاس په لاس نیول شوي. ولسي جرګه د ولسي جرګې غړو امنیتي ادارې د کابل ښاریانو د امنیت په تامین کې ناکامي بللې. د ولسي جرګې غړو ویلي چې په کابل کې وروستی امنیتي وضعیت او هدفي بریدونه د جدي اندېښنې وړ دي او دا د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. ولسمشر غني د اعلی سرقمندانۍ په غونډه کې ویلي هدفي وژنې او بریدونه د منلو وړ نه دي او امنیتي ادارې باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه اوچت کړي. حامد کرزی وایي موږ او طالبان دواړه باید ځانونه د پردیو له کنټرول آزاد کړو. کرزي ویلي چې افغان دولت او طالبان باید د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. معصوم ستانکزی په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزی ویلي چې پایلو ته رسېدل پراخ زغم ته اړتیا لري. امرالله صالح د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي د کابل د پولیسو شمیر 2 برابره زیاتوي. د صالح په وینا د کابل په غرونو کې د امنیتي پوستو د امنیت چارې ملي اردو ته او همدارنګه د موسسو او یو شمیر وزارتونو مسؤلیت د عامه ساتنې ملي تصدۍ ته وسپارل شو. ازبک چارواکي وایي راتلونکی کال افغانان کولی شي چې بې ویزې ازبکستان ته سفر وکړي او په ازبکستان کې 15 ورځې تیرې کړي. محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ ویلي په افغانستان کې د مدني فعالانو خبریالانو او سیاستوالو له منځه وړل د هغه پلان یوه برخه ده چې غواړي د افغانستان حکومت له منځه یوسي. او وروستی خبر دا دی چې په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لویه ناسته ترسره کړه. د پاکستان حکومت ګڼې لارې تړلې وې او هڅه یې کوله چې دغه جلسه ناکامه کړي خو بیا هم په کامیابۍ سره ترسره او ګڼو خلکو پکې ګډون کړی و. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو شو پړ ته راځم خولې او بخونکي خدای مسپارم. د الله په امان.